بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترم او د رمضان المبارک د 2 تاریخ د پیر د ورځې یو ډیره خاص او عظیم الشانه وظیفه بیانوم. محترمو، که چېرې تاسو ته د رزق د تنګسیا مسله ده، فقر و فاقه ده، غریبي ده، نو تاسو دا مجربه وظیفه هم نن ازماو کوئ. ان شاء الله تعالی د ستاسو چې څومره د مال او دولت او د رزق د تنګسیا مسله ده، الله جل شانه به تاسو ته د حلال او مال او دولت او د رزق اسباب د غیب نه مهیا کی. دا رنګ زما محترم او د ستاسو ناممکنه حاجات، ناممکنه مقاصد او جایز خواهشات به الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي چې تاسو به ورته حیران پاتې شئ. کله چې زما محترم او دا عمل او دا وظیفه تاسو سحر وکئ، نو ماښام نه مخکې به د ستاسو تقدیر الله جل شانه بدل کړي وي. او که چېرې د ماښام مو تاسو دا وظیفه وکړله، نو تر سحره پورې به الله جل شانه د ستاسو تمام مسایل حل کړي وي. خو په شرط د دې زما محترمو چې دا عمل پوره توجه سره او دیان سره وکړی شي. بیا تاسو ګورئ چې الله جل شانه څنګه د ستاسو په ژوند کې یو عظیم انقلاب راولي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړي وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، د تاسو کلیک کړئ او سلیکټ ډالې کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې تاسو ته تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، زما د حوصله افزای د لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ تاسو ولیکئ. وجه دا ده چې ما ته به حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف په زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. محترمو، نن د رمضان المبارک 2مه روژه ده او د پیر ورځ ده. ډېر مبارک ساعات دي. په دې میاشت مبارکه کې چې مونږه په کثرت سره د قرآن مجید د تلاوت اهتمام وکړو او زیات نه زیات نوافل او ذکر اسکار او وظایف وکړو. ځکه چې محترمو، په دې میاشت مبارکه کې چې څوک نفل عمل وکړي، نو هغه ته د فرض برابر ثواب ملاویږي، او څوک چې یو فرض ادا کړي، نو هغه ته د 80 فرض عمره ثواب ملاویږي. لہذا زما محترمو، چې مونږه دا موقع ضایع نکړو او د الله رب العزت د راضي کولو مکمل کوشش وکړو. به هر حال محترمو، نن پیر یعنی د ګل ورځ ده. د دې ورځې یو ځان ته فضیلت ده او بیا د رمضان المبارک د ډیره قیمتي میاشت هم ده. لہذا زما محترمو، دا وظیفه تاسو مکمل توجه او دیان سره وکړئ. زمونږ هغه رونه او خویندې چې د هغوی منپسند ځای کې رشته نه کیږي، په هغې کې بندش وي، په هغې کې رکاوټ وي، یا هغه څوک چې د هغوی رشته شوي وي خو د واده دپاره اسباب نه برابرېږي، نو دا وظیفه دی وکي کریم رب ورته د واده اسباب مهیا کی. محترمو، هغه څوک چې هغوی ډیر وظایف وکړل خو څه خاص فایده ورته په لاس باندې ملاو نشوه، نو هغوی د هم نن دا وظیفه ازماو کی. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تقدیر بدل کی. یا زما محترمو، د چا دکان دی او هغه نه چلیږي، یا کاروبار دی، روزګار دی، په هغې کې ورته نفع او فایده نه حاصلیږي، نو دې دپاره
هم تاسو د عالی شان عمل او وظیفه کولی شئ. یا زما محترم او د تاسو لوی نلوی حاجات دي، پریشانی دي، مشکلات دي، یا تاسو په مختلف قسمه مصیبتونو کې راګیر یې، نو تاسو د پیر دروازې د لاجواب وظیفه لازما هم نن ازمو کوي. یا زما محترم او تاسو بیماران یې، نو د بیماری د دفع د پاره هم تاسو د وظیفه او د عمل کولی شئ. یا زما محترم د چا اولاد نشته، نو د اولاد د حصول لپاره هم تاسو د عمل او د وظیفه کولی شئ. یا د چا اولاد شته دی خو نافرمانه دی، دغه خبره نه مني، نو خپل اولاد د راه راست راوستلو دپاره هم تاسو د وظیفه او د عمل کولی شئ. یا زما محترمو ستاسو کاروبار نشته، روزګار مو نشته، د خپل کاروبار او د روزګار د روانولو دپاره یا کاروبار او روزګار مشته دی، په هغې کې د خیر او برکت لپاره تاسو د وظیفه او د عمل کولی شئ. ان شاء الله تعالی تاسو په خپل ژوندۍ کې ډېر بدلون محسوس کړئ. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته د دې وظیفې بیانوم. دا وظیفه تاسو به نن د پیر په ورځ باندې کوئ چې څه ټایم هم تاسو ته موقع میلاویږي، تاسو فارغ یې، نو دا عمل او دا وظیفه تاسو کولی شئ. یا هغه وروڼه او خویندې چې نن ورته موقع میلاو نشوه، وزګار نشوه، نو سبا لا یا بله رستا ټول رمضان شریف میاشت کې هم دا وظیفه او دا عمل کولی شي. نو زما محترمو د ټولو نه مخکې به تاسو صحیح طریقې سره اودس شردامو کوئ او په مصله باندې به تاسو کینئ. د ټولو نه مخکې به 3 پیرې تاسو درود شریف ووایئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي تاسو ووایئ. د دې نه پس به زما عزتمندو الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، دا به 11 مرتبه 11 پیرې به تاسو ووایئ. د دې نه پس به زما عزتمندو د الله رب العزت د صفتی نوم یا فتاحو، یا فتاحو، دا به 7 مرتبه و پیرې تاسو ولولئ. د دې نه پس به زما عزتمندو سورة الاخلاص 41 مرتبه 140 پیرې به سورة الاخلاص ولولئ. زما محترمو سورة الاخلاص اخیری 3 سورتونو کې یو سورت مبارکه ده. چا چې سورة الاخلاص یو پیره ولستو هغه د 10 سپارو د ختم ثواب ملاویږي، او چې چا 3 پیرې سورة الاخلاص ولستو زما محترمو نو هغه ته پوره د قرآن مجید د ختم ثواب ملاویږي. نو لہذا زما محترمو مونږ له پکار دي چې سورة الاخلاص ډېر ورد وظیفه کو. نو 41 مرتبه 140 پیرې به تاسو سورة الاخلاص ولولئ. د دې نه پس به زما عزتمندو بیا 3 پیرې تاسو درود شریف وایئ او د دعا دپاره به لاس پورته کوئ. د الله رب العزت نه به انتهایی توجه سره، جزا سره، ګړګړه سره به دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی ستاسو چې څومره مسایل هم دي الله جل شانه به د ستاسو حل وګرځوي. لہذا زما محترم و ډیر با برکت ساعات تی د رمضان کریم میاش مبارک د پیر ورځ ده، ضرور تاسو دا عمل هم نن ازمو کوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه په مو ډیره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.